دا کابل دی. دا نو چې دی دا روبوټ سلف سرویس دی چې دلته میلمه کله کښېني بس دغه یو چای مای اوبه شی مې ورته راوړي. دا مو دفتر دی دا د دې چې کوم دغه کوو کار کوو لاندې د کارمندانو غیر دی لوړ دا بس. دا دغه ودانۍ مو جوړه کړې ده؟ یا وروره دا خو دغه دی دفتر دی زموږ مرکزي دفتر مو د دې جوړ کړی دی. دا پروژه په څونه وخت کې تکمیله سره خیر ان شاء الله تعالی ورمخه به څه کار نه خاص وره و میاشتې وخت نیسي. سلامونه د منیر ویژن یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو هیله ده چې جوړ روغ خوښ خوشحاله ویاست. منیر فیصل یم او نن راغلی یم د امار نړیوال کمپلیکس د کابل څانګې ده. قدرمنو لیدونکو تاسو زما په تیرو خپرونو کې ولیدل چې زه د امار نړیوال کمپلیکس بلاکو ته راغلی وم او هغه بلاکونه مې د نږدې څخه ولیدل چې هر څه پر نړیوال او سټنډرډ معیار سره برابر و. قدرمنو لیدونکو زه به نن ورسم د امار کمپلیکس مرکزي دفتر ته چې د هغه دفتر دی او ودانۍ ده، خو وروسته به بیا د بلال اغا سره وغږېږو. بلال اغا به د دې په اړه معلومات راکړي. تاسو راځئ زه به ورسم. السلام علیکم. تاج راغله بلال اغا جوړ په خیر. بخیر راغله وروره. ولې داسې ناببر راځي دغه به وایي ګران لیدونکي به وایي دا وروره دغه رقم پیک ساختګي برنامه یې جوړه یا لیدونکو ته مې وویله مال زه راغلی یم د امار نړیوال کمپلیکس د کابل څانګې ته. ځکه مې ورته نه ویل دا پلا لیدونکو ته چې بلال اغا نه دی خبر. دوی به وایي چې دا سره خبر دي، موږ ته وایي چې نه خبر. مایکونه مې ځکه دواړه دلته کېښول چې داسې سپیر زه تا ته مایک درکړم او مکمله معلومات راته راکړې. کور یې ودان ډېر ښایسته ځایونه جوړ کړي دي. دا دفتر ته چې زه رالم اغا صاحب دا دغه ودانۍ مو جوړه کړې ده؟ یا وروره دا خو دغه دی دفتر دی زموږ مرکزي دفتر مو د دې جوړ کړی دی. لکه څرنګه چې تاسو 4 منزله دی دغه نو دا ځای چې دی دا ریسپشن دی. دا مرکزي دفتر دی. خطا وتلی نه یم په اناونس کې مې وویل مال مرکزي دفتر دی که ودانۍ ده؟ دا نوی بلاک شروع کېږي هغه دغه ځای دی د خیر سره هم د دې نږدې دی. په تېره خپرونه کې مې مو ښکاره کړې وه لیدونکو ته، مازې مې ښکاره کړې وه، خو دلته بیا په دا غټ سکرین کې جلا پام اسلام جلا کیف لري. بالکل بلال هغه موږ رالو کابل ته د خیر سره او خاص مو اول دا ځای ټارګټ کړی دی. د دې په دغه خاطر رالو چې ستا سره وغږېږو، خبرې در سره وکړو او هغه مثلا کومې ودانۍ چې تاسو په کابل کې پر نړیوال معیار جوړوئ په تېره خپرونه کې چې راته ویلي وه، نو ما غوښتله چې دا لیدونکو ته دا ځای د نږدې څخه وښیم. زه به د نږدې څخه وښیم، دوی به وویني او زه به د نږدې څخه ووینم د خیره سره. بخیر شوم وکړئ. اول خو تاسو چې خدای راولي د دې مسئله کابل دی ماشاءالله ښه خوند هم کوي، موسم هم ښه موسم دی. بالکل کندهار کې خو نو ډېره بده ګرمي وه، ډېره سخته ګرمي وه. دلته موسم ماشاءالله داسې نارمل دی. بالکل دغه دی دا چې ځای چې دی دا نو زموږ مرکزي دفتر دی. دا تقریبا 4 منزله دی. اول منزل یې دغه ریسپشن دی، دوام منزل چې دی کارمندانو دفترونه چې په 3 منزل کې 3 منزله دی، 4 منزله دی. اخري منزل نو بس د میلمنو د دغه ځای دغه لپاره د اشپزخانه او د شان دلته چې مشتریان راځي هغه ځایونه رانیسي بیا دلته کښېنوي. بالکل نو دلته خو هر کاروبار یا هر کمپنۍ چې د مجبوره مکافات یو دفتر یو شی مې به خلاصي چې هغه ځای کې دغه کېږي. نو خو د ساختمان پر سر یا د بلډینګ پر سر خو نه کېږي. بالکل نو ماشاءالله چې دغه مرکزي دفتر مو داسې جوړ کړی دی. ودانۍ خو به بیا بیخي بله کم جوړي. بالکل و دغه دفتر چې دی چې تاسو وینئ یا دغه کم شیان چې پکې ښکار شوي یا کم شیان چې شته دغه خو نو تاسو د دې شیانو سره ډېر اشنا یاست. کابل دی او خلک ډېر بالکل ډېر غواړي چې دغه د کابل خلک هم دغه نوي نوښتونو څخه برخمنتیا. بالکل 100% دغه رقم دی. نو راځي د خیر سره دفتر مو وبوینو. زه په خدای داسې ډېر انیان یم دې ځای ته ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی لیدونکو. او دې خواته دا روبوټ ولاړ دی، دا د چیش دپاره ولاړ دی. دې په اړه لیدونکو ما په ویډیوګانو کې لیدلي وه. دا نو چې دی دا روبوټ سلف سرویس دی چې دلته میلمه کله کښېني بس دغه یو چای مای اوبه شی مې ورته راوړي
نو یعنې د خدمتکار کار د خدمتکار کار چې اخلو او د خیر سره موږ د دې په دغه خپل نوي پروژو کې د سب سرویس په خاطر باندې چې مثلا هر کور ته هغه سودا یو شی مې بس د لیفټ د جې سره هغه دغه برابرېږي بس هر کور ته ورسوي نو په هر بلاک کې یوه ودانه دغه رقم ورته ایږدو. مخکې په ویډیوګانو کې لیدلي ولیدونکو چې داسې سرویسونه بیا کوله دا شان بیا ورته شول خو بلال هغه دغسې دلته راوړي دي د دې تاسو د دې خدمت څخه برخمن کړي یاست په کور کې ورته ناست یاست امر ماس پر کوئ بالکل څو معاش مو ورته ټاکلی دی بالا خو معاش دغه دی چې برق مصرفوي څه برق هغه دغه کم بلاک چې تاسو وینئ پر تلویزیون باندې دا د خیر سره د کابل زموږ نوې پروژه ده د کارتچار په سیمه کې په مرکزي نقطه کې پر ښایسته لوکیشن باندې دا تقریبا 12 منزله دی او 2 منزله هم زیرخانه لري چې 14 منزله سي د دې دغه پر سر باندې سویمینګ پول دی جیم دی باغچه ده او دا ګرد دغه کورو دپاره بس لګزري ژوند شروع کوو د خیر سره انشاءالله تعالی نو بس دغه نما او ډیزاین دا شان دي نو د خیر سره کارونه هم بس عادي سټارټ چې شروع دي الحمدلله تاسو ویني وو شروع دي بله ورځو په د خیر سره کارونه ووینو د خیر سره وګورو د خیر سره نو د خیر سره راځي چې دا ورخه دفتر ته ورخه شو ور به د ځای معلوم کو چې څنګه جوړ شوی دی راځي صاحب لوړ خو راوختلو د خیر سره بالکل دا نو ماشاءالله ماشاءالله دا خو ډېر ښایسته ځای دی بالکل و دا مو دفتر دی دا د دې چې کوم دغه کوو کار کول لاندې د کارمندانو غیر دی لوړ دا بس دا د مخصوص خلکو دپاره دی بالکل میلمانه درته راځي د دې بانډار سره کوي ولا بانډار ځای خو لا لوړ دی دا ځای خو خیر داسې مخصوص بانډار سره کوي نه د یو موضوع په اړه راځي راسه کښېنې دی ډېره مننه ژوندی اوسې زه به دلته درته کښېنم او ته به دلته راته کښېنې او کمرمن به بیا راسې دلته به راته کښېنې دواړه به پکښې راولي تر څو لیدونکي هم تا وویني هم ما وویني نو دا دفتر چې دی دا به نو زموږ انشاءالله تعالی د دې په کابل کې دایمي دفتر وي او د دې چې کوم پروژې کوو بس دغه دفتر به کنټرولو دغه دفتر به سره دغه کوو نو یو بل نوی دغه به درته وایم د خیر سره ایرات به نو وروره دلته خو ته اوس زه خبر نه وم ته راغلې ایرات به چې سم دعوت کړم د خیر سره ایرات کې مونږ د خیر پروژې ماشاءالله ماشاءالله دغه کوم پروژه چې ما تاسو در مخه تشریح درکړله دا پروژه هم ډېره ښایسته پروژه ده لګژري پروژه ده مکمل دغه کم سامانونه چې ما څو وار اساس سره په برنامه کې دغه ولي دا ګرد سامانونو شان موږ د خارج څخه راوړو یعنی په خپل خوښه په خپل لاس په کمپنۍ کې رانیسو راوړې تر جزا پورې بس نسبوي بالکل بالکل دا خپل واقع یو څه چیلنج کار یو څه ستړي کار خو بیا هم خوند بیا ډېر دی تر ستړیا بالکل دا بیا د استراحت ډکه د هر څه څخه ډک معنا ټول په استراحت کوي قدرمنو لیدونکو کوم چیرې په افغانستان کې په هر ولایت کې ځان په استراحت کوئ که چیرې مثلا تاسو په ویډیو کې ووینئ چې زه څنګه په استراحت ځای کې کښېنم څنګه د په خپل موبایل باندې دا ګرده کور کنټرول کړم نو زه وایم چې دلته د نږدې څخه ووینئ باره به زما په خبرو نور هم باور وکړئ هغه صاحب مو د دې ټولو نوي ټکنالوژي سمارټ ټکنالوژي څخه برخمن کوي د روبوټس یې قیاس کوي حتی چې په خپل کور کې به یا د خپل منزل کې به یا په خپل بلاک کې به هم د سیار د خدمتګار ووینئ چې ما زور ناره کوي یا اشاره ورته وکړي هغه به درځي تاسو ته به هر څه راوړي نو قدرمنو لیدونکو دا سو د امار نړیوال کمپلیکس د کابل مرکزي دفتر چې د هغه صاحب په وینا سره د دغه ځای څخه به د کابل ټولې پروژې کنټرولېږي د دې به کاري ټیم وي د دې به خرڅلاو د دې به رانیول هر څه دلته ترسره کېږي لاړ به سو پروژه دا کومه پروژه چې تاسو ولیدله په اکسو کې دا پروژه به د نږدې څخه ووینو چې کاري چارې تر کومه حد رسېدلې دي ساختماني چارې به هم د نږدې څخه ووینو هلته به هم بلال هغه د دې په اړه معلومات راکړي تاسو منیر ویژن یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او یوه غوښتنه دا ده چې دا زما خپرونې ګورئ کومنټ کوئ نظر پر راکوئ چې زما خپرونې څنګه دي ستاسو نظر ماته د قدر وړ دی او کوم کومنټونه نه کول لایکونه مو نه کول او کتله مو نه سبسکرایبول مو نه نو بیا زما زړه لږیږي بیا خدای خبر چې یا به کابل در باندې ووینم یا به کندهار در باندې ووینم
قدرمنو لیدونکو رالو د امار کمپلیکس کومه پروژه چې دلته پیل کېږي کارونه یې روان دي بله هو شروع دي کار خو داخل شروع دي کار شروع دي د خیر سره دغه هغه ساحه ده چې موږ در مخه په دې کې بیان وکړي نو دغه بلډینګ د خیر سره په دغه ځای باندې جوړیږي نو دا ساحه چې د مرکزي نقطه ده د کاپیچار په مرکزي نقطه کې دی دغه ځای نو په دغه ځای انشاءالله تعالی 12 منزله تعمیر دغه تعمیران چې تاسو مخکې دا نور جوړ دي دا تقریبا 6 منزله دي نو دا چې دا 12 دا ساحه دا پروژه به در ټولو لوړي او ان شاء الله تعالی دا پروژه به در ټولو لوړي او بل دغه کم سړک چې تاسو وینئ دا په کاپیچار په هغه ښه سړکانو کې راځي د لوکیشن له لحاظه د دغه له لحاظه ګرد خدماتو ته نږدې دي پر دغه ځای او یوه خبره مهمه خبره چې باید یادونه وسي دا پروژه په څونه وخت کې تکمیله شي ان شاء الله تعالی ورمخله چې ما خاص وره و میاشتې وخت نیسي و میاشتې دغه 12 منزله د ډیکور دا ټول ان شاء الله تعالی باز دغه دولتي کارونه مارونه یو سره خلاص ولا سره دغه وخت مخاوي په کابل ډېر چټک کار کوي ان شاء الله تعالی هغه رقم ورمخله تاسو د وکړه د ایران پروژه د شرکت شروع کیږي هغه د پروسس ته موږ ته ځای باندې الله پاک دې برکتونه پکې واچي او دغه چټکوالي چې دی دا بیخي د حیرانتیا خبره ده داسې پروژه چې پیدا کېږي په 2 میاشتو کې نو ډېره زیاته مننه هغه صاحب قدرمنو لیدونکو زموږ دغه خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي دربلې دا ښایستې خپرونې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم اجازه راکړئ پر لوی الله مو سپارم منیر ویژن یوټیوب ته سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ تر ملګرو پرې ورسوئ